دوستم ته په رسمي ډول مارشالي ورکړل شوه. چیرته او د چا لخوا ورکړل شوه؟ مراسم یې څنګه نیولي وو؟ هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو سلام او وخت مو نیکمرغه. دوستم ته په رسمي ډول د مارشالۍ رتبه ورکړل شوه. په جوزجان کې په جوړو شویو مراسمو کې جنرال عبدالرشید دوستم ته په رسمي ډول د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله له لوري د مارشالۍ رتبه ورکړل شوه. په دغه مراسمو کې ډاکټر عبدالله وویل چې نوموړي ته دغه رتبه د سیاسي هوکړې پر اساس د دوستم د خدمتونو په بدل کې ورکول کیږي. مراسمو ته وینا کوونکو د دوستم د نظامي او ملکي فعالیتونو یادونه وکړه او نوموړي ته د دې رتبې ورکړه وستایله. دوستم ته د سیاسي هوکړې پر اساس د مارشالۍ د دې رتبې له ورکولو سره هغه رسما دریم مارشال شو. تر ده وړاندې محمد قاسم فهیم ته د پخواني ولسمشر کرزي له لوري د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې وه. د افغانستان لومړی مارشال شاه ولي خان و. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. کومه ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ منندوی یم. تر بیا ښې چارې.